أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم ربي زدني علما. ثم المتواتر يوجب العلم القطعي ويكون رده كفرا. خاجي وددنا حکم دغه احکام ثلاثه درته بیانې اور خبر واحد تعریف هم درته پاتې دی، هغه هم درته بیانې اور بیا د هغه حکم هم درته بیانې. نو دغه عبارت کې دوه قسمونو حکم چې متواتر دی اور مشهور دی. د متواتر ولا حکم څه شی دی؟ یوجب ای یثبت، صدا ثابتای علم قطعی، علم قطعی لاستحالة احتمال الكذب، د وجه د محال کېدو د احتمال د دروغ. څه احتمال د دروغ دا محال دی، صحیح، علم قطعی. ويكون رده كفرا، اور د انکار، رده رد کول د دغه متواتر یعنی خبر متواتر نه انکار کول، کفرا دا څه شی دی؟ کفر دی. دا علم قطعی ثابتای، لکه څرنګه قرآن مجید دا علم قطعی ثابتای، نو اندرنګ خبر متواتر هم او دینه یو سړی انکار وکړو نو بس د سړی کافر شو. خبر مشهور ولا حکم؟ والمشهور یوجب علم التمانینت، دا ثابتای علم د تمانینت. تمانینت مدرته یلیو کنا چې دا ځواني اور یقین په مینس کې دا مرتبه دی چې منطق په اصطلاح کې تاسو څه شی یلیو؟ تقلید. صحیح شو؟ چې تشکیک ته مشکک سره دا زایله کیږي، نو دا هغه دویمه منځنی مرتبه دی. نو دا ثابتای علم د تمانینت. ويكون رده بدعه، اور وی به رد کول د دی یعنی د دې انکار بدعتون، دا بدعت دی، یعنی انکار د دی کفر نه دی. کفر ولی نه دی؟ ځکه چې اول دور کې راویانی کم دی کنه، اول دور کې راویانی کم دی، نو لہذا کفر نه دی. وشوله. اور بیا بدعت دی. بدعت ولی دی؟ ځکه چې اول دور کې راویانی کم دی، خو دور ثانی دور ثالث کې خو بیا راویان زیات دي کنه، مشهور دی کنه. خبر مشهور څه تعریفو؟ ما کان اوله کالاحاد ثم اشتهر فی العصر الثانی والثالث. صحیح شو؟ نو بیا الته کې خو بیا تواتر پشانت شو کنه. نو چې دا اوس بدعت دی ځکه چې دا خو تر ټولو باندې نعوذ بالله د دروغ الزام لګی، چې دا ټول دروغجنو چې ته انکار ورنه وکې، تابعین او تبع تابعین، دا خو ټول د دروغجن قرار کو کنه، نو لہذا بدعت دی. کفر نه دی ځکه اول کې د دې راویان کم. بدعت دی ځکه دور ثانی دور ثالث کې د دې راویان هغه ډیر زیات، نو دا خو گویا کې د ټولو انکار کول دی. ولا خلاف بین العلماء فی لزوم العمل بهما، اور هیڅ قسم اختلاف نشته په میند فقها کرامو کې په لزوم د عمل کې د دواړو باندې، چې متواتر وي او که خبر مشهور وي، د دواړو باندې عمل کول دا لازم دي. خو بیا فرق شته ورکی. فرق دا دی چې خبر متواتر دی کنه، دی سره زیادت کتاب الله هم جایز دی اور نسخه د کتاب الله هم جایز دی. اور بیا خبر مشهور سره زیادت کتاب الله جایز دی خو نسخه د کتاب الله جایزه نه دی. وشوله مولی صاحب؟ عمل کول په دواړو باندې لازم دی. خو چې کله خبر مشهور دی د نسخ خبره راغله قرآن مجید سره، نه نسخه نشي کوله، زیادت ورمنې کوله شي. اور اندرنګ چې کله متواتر راغلو نو نسخه هم ورسره کوله شي اور زیادت هم کوله شي. وانما الكلام فی الاحاد، اور باقی دا څه کلام دی
په اخبار او احادو کې څه دا عمل کول واجب دی واجب نه دی صحیح شو نو دی کې بیا کلام شته دی نو فنقول پس مونږ یایو خادي خبر واحد تعریف خود ته مخکې نو شوه نو خبر واحد تعریف هم درته کوي او ورسره د حکم هم درته بیانې خبر الواحد اور بیا هغه شانته چې حکم تاسو ته بیان شو چې خبر مشهور سره زیادت جایز نسخه د کتاب الله جایز نه خبر متواتر سره دواړه جایز خبر واحد سره دواړه نه جایز خبر واحد سره دواړه نه جایز خبر الواحد خبر واحد هو ما دا خبر واحد هغه دی نقله واحد عن واحد څه دا یو نقل کړي وي د یو نه یو نقل کړي وي د یو نه واحد او واحد عن جماعت یا یو نقل کړي وي د لوی جماعت نه او جماعت عن واحد یا یو جماعت نقل کړي وي د یو نه صحیح یو نقل کړي وي د یو جماعت نه یا جماعت نقل کړي وي د یو نه بس مړه یو دور کې درې دور دي کنه یو دور کې راوي یو وی نو به دا خبره واحد لکه اوس صحابي دی یو صحابي دی اغه نه یو تابعی نقل کړي بس دا خبره واحد دی یو صحابي دی ګڼ شس تابعین ور نقل کړي نو دا خبره واحد دی صحیح شو اندرنګ بیا دویم دور تراشه صحیح دویم دور ته نو بیا ډیرو کسانو اوریدل دي خو یو تن اوریدل دي یو تن نقل کړي دي نو دا بیا هم خبره واحد دی نو بس یو دور کې چروي یو وی کنه نو دا خبره واحد دی به دی یو نه ډیرو نقل کړي وي یا دی یو ډیرو نه نقل کړي وي یا یو نه نقل کړي وي نو دا خبره واحد ولا عبرت للعدد دی کې اعتبار نشته عدد د پاره عدد د پاره اعتبار نشته صحابه او د بعد څه کم د نقل کون کې دي کنه نو دی کې لکه مثلا 5 کسانو ذکر نقل کړي 10 کسانو نقل کړي دلر اعتبار نشته اذا لم تبلغ حد المشهور تر څو پورې چې دغه عدد رسیدل نه وي حد مشهور ته او حد مشهور څه شه دی څه تاور باندې یقین وي چیرې د دو جمع کیدل په دروغو باندې د محال دي صحیح نو دغه حد مشهور ته څه نوی رسیدل دی عدد لره اعتبار نشته او بیا دغه حد دی څومره دغه حد څومره دی چوکې د 15 دي چوکې لستی چوکې شل دي چوکې 10 دي چوکې 9 دي وغیرہ وغیرہ خود دي کې جمهور قول داده چې دي کې څه تعداد متعین نه دي زمانه ته وکتل شي او دا کومه زمانہ ده په کومه خبره د قسم پکاري دومره ډیر د تراولم په 1500 روپۍ باندې 1500 روپۍ 1 لک روپۍ برابر کم کنه نو یو سل کسان باندې ته گوي وکم نو سرا شکنه نو دی زمانه کې سل کسان هم نه کافی شو پوه شوي نو دا به زمانه ته کتل شي څه کمه زمانه کې دوره کسان یاره بالکل دروغ نشي یو زمانہ به د سی وی چې 10 کسانو په دروغ نشي جمع کیدل یو کله به د سی وی چې شل ل 15 کسان هم په دروغ نشي جمع کیدل نو دی لره اعتبار دی وش ولا مولي سي خاجي وهو دا خبر واحد يوجب العمل واجبي عمل به وهو دغه خبر واحد يوجب العمل به واجب دی عمل په دی باندې فی الاحکام الشرعیه په احکام شرعیاو کې خو شرطونه ورته لګی څه خبر واحد کې کله دا د شرطونه موجود وي نو بیا به عمل کول واجب وي په دغه خبر واحد باندې به ضمیر چاته راځي دی هو خبر واحد تا خاجی اول شرط شه دی دی کې صراحتن څلور شرطونه ذکر کړي او پاسه د تناقض لیکلي الشرائط السته شپږ شرطونه دي خو شپږو شرطونو ته ورکه سوچ کوو چې د شپږ شرطونه څنګه جوړیږي یو شرط به شرط اسلام راوی چې راوی به مسلمان وي دویم شرط و عدالته عادل بوي عادل څه معنی ای تقواه عن المعاصی چې هغه معاصیونه بچ کیږي و ضبطه اور دریم شرط هغه ضبط ته ضبط حافظه چې حافظه د هغه قوي مضبوطه وي شی ورنه پویریږي نه
وعقله اور عقل د دی. عقل دا بدن انسانی کې یو دسی قوت ته چې د سره غیر محسوسات او شیزونو ادراک کولای شي. منطق کې تاسو یې لیدي، یعنی هغه شیزونه چې هغه پسترګو باندې نشي لیدل هغه ادراک عقل کوي. صحیح. نو دا عقل د یو طاقت ته چې د سره دا عقل موجود وي چې دا د خو بادو تمیز کولای شي. اور بل و اتصاله دا اصل کې دا عبارت ترجمه صحیح نه رسی، نو دی کې تاسو لغونه تبدیلی وکړو. تاسو ولیکو واتصل و اتصاله دا دی باندې نشان ولګو، لاندې ولیکو واتصل بک ذالک من رسول الله. واتصل رسیدلې وی دغه خبر، بک ورسیدلې وی بک تاتا ذالک دغه خبر من رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. ور اتصاله معنا صحیح نه رسی. اتصال هو چې کې ځان ته جمله جوړه کې رسیدل د دی او څه شي رسیدل. اگر کداغه کوم ناقد نشان لګول دی راوی ته، خو اوس د څه کله راوی ته راځي کې رسیدل د راوی بکتا تا ذالک، نو ذالک په څه معنا کوي؟ صحیح شو. یا حدث معنا وګي رسول د راوی بکتا تا ذالک دغه خبر من رسول به معنا لګه صحیح رسی. صحیح شو. خو اسانه معنا نو بدی کې څه لغونه تبدیلی وکي واتصل رسیدلې وی بکتا تا ذالک دغه خبر من رسول الله صلی الله علیه وسلم بهذا الشرط په دغه شرط سره. ګورو دا پنځم شرط شوخه رسیدل تا ته د پیغمبر علی السلام نه. دا پنځم شرط شو بهذا الشرط. بهذا الشرط دینه دغه څلور واړه شرطونه مراد دي. دغه څلور واړو شرطونو سره ته رسیدل، یو خو ته رسیدل شو کنه، اور بل دغه څلور واړو شرطونو سره ته رسیدل وی نو بدش پیغام شرط شو. صحیح شو. نو دغه شپږ شرطونه چې کله موجود وي نو به دی باندې عمل کول په احکام شرعیه کې واجب دي. ثم الراوی وشول مولوی صاحب د دې پوره. ثم الراوی بیا راوی فی الاصل په اصل کې قسمان په دوا قسمه باندې دي. راوی په دوا قسمه باندې دي، یو معروف بالعلم والاجتهاد او یو معروف بالحفظ والعداله دون الاجتهاد والفتوى. یعنی یو هغه راوی دی، هغه صحابي دی، راوی د پیغمبر علی السلام نه روایت کوونکی ها چې دا معروف وی پیژندل شي وی په علم کې هم او په اجتهاد کولو کې هم مجتهد هم وی، لکه څنګه خلفای اربعه ابو بکر عمر عثمان او علی رضی الله عنهم، اور اندرنګ عبد الله ابن مسعود چې آباد الای ثلاثه ورته، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، اور اندرنګ بعضی چې دغه آباد الای اربعه دي، عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما ورکه هم شامل دي. نو لہذا دا اوس مجتهدین صحابه دي. اندرنګ زید ابن ثابت دي، معاذ ابن جبل دي، اور اندرنګ ابی بن کعب دي، اندرنګ نور صحابه کرام هم شته، خدای یو څو دته ذکر کړی دي. صحیح. چې دا مجتهدین صحابه. نو اوس خبره ده چې کله راوی معروف بالعلم والاجتهاد وی، دا ته یو روایت را نقل کی، یو حدیث د تر نقل کی، خود دغه حدیث د قیاس سره مخالف دی. قیاس یعنی عقل د هغه اجازت نه ورکي. قیاس یره د خبره د سینې شي کیدله، خو د دې کې راوی دی، راوی مجتهد دی، روایت دا کړی دی او دغه روایت قیاس سره خلاف دی، نو بس ته قیاس پرېږدي او روایت ته به حدیث ته به ترجیح ورکړي. پوه شوې؟ لکه هغه د پر مثال د ذکر کړی دی حدیث د سهو بعد السلام. لکه ګوره سجده سهو کله کیږي؟ کله سلام پر خای کړه، سلام پر خای به دواړه سجدي وکي. دا حدیث دی ښا. خو اوس ګوره د دې کې عقل څه، د دې کې قیاس څه. سجده سهو څه د پاره دی؟ چې دا کم تانه کوتاهی شوی دی منځ کې، کم کمې در نشوي، هغه تلفی د پاره دی، هغه جبیره د پاره دی. اوس کله ته سلام پر خول نو ته خو منځ نه وته کنه. اوس کله دغه منځ د پاره دغه سجده سهو تلفی دی، خو دغه منځ کې پکار دی، خدا منځ نه بعد پکار دی، منځ کې پکار دی کنه. قیاس خدای کنه، عقل خدای چې منځ کې پکار دی. سلام ته او پر خول ته خو منځ نه وته، د خو منځ نه بهر ته تلفی وکړه. قیاس خدغه تقاضا کوي، خو حدیث مبارکه دای چې نه سلام ته بعد، نو بس مونږه قیاس پرېږدو اور مونږه حدیث روایت
رخلو. صحیح شو. خاجو څلور مثالونه ته بیان کړی کتاب کې ګور. معروف بالعلم والاجتهاد، یو راوی ته هغه معروف بالعلم والاجتهاد وکل خلفاء الاربعه وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وامثالهم رضي الله تعالى عنهم. فاذا صحت سمانا پرونم د تشیوه څکله صحیح طریقې سره منقول وي. صحیح شو. صحت ای ثبتت دسی ویا څکله ثابت وي عندک تا پنيز باندې روایتهم روایت دغه مذکورین صحابه څخه معروفین بالعلم والاجتهاد دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون العمل نوی با عمل بروایتهم پر روایت دوی باندې اولا بوي من العمل د عملنا بالقياس په قياس سره. خود دي اولا نه دی پکار ها تجویل قياس باندې بیا جائز دی خو خیر اولاد نه سره جائز نه دی. صحیح شو. نو بس څه نو څه تصدیق کې اصل کې دغه باب کې مصنف رحمت الله علیه نه ډیر تسامحات شوي دي. صحیح څه هغه د واجینه احناف باندې ډیر اعتراضات کیږي. نو یکون العمل بروایت اولا من العمل بالقياس په قياس سره. ولهذا اندی د واجینه روا محمد روایت کړی دی امام محمد رحمت الله علیه حدیث الاعرابی حدیث اعرابی صحابی الذي هغه کان فی عینه تو هغه پسترګی کې سوء څه بیماره فی مسأله القهقهه په مسالې د قهقهه کې حدیث داده واقعیا د سیوشوت یو صحابي بندوچی صحابي او پسترګو باندې ړوند وو یا نظری کمزور وو. نو جمع ولاړه وا مسجد کې د سیوا کنده غوندې وا هغه راتلو د کندې تغریب ورګزار شو. څکله پریوته نو بس ځنې صحابه کرام هغه پورې وخندیدو. او د دې کې د اشکال لتی چیرې صحابه کرام ور به په منځ کې خندا. نو هغه جواب بیا دادی کنه چې دا اصل کې د اخیرنی صف ولا کیساوه. اخیری صف کې هغه صحابه کرامو څنګه نوی مسلمانانو نو هغه دغه خندا به اختیار خندا دا بعید عن العقل نه دی. صحیح شو. نو لہذا هغه او خندیدل څکله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلام او پر خول. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل دغه حاشیه کې د حدیث را نقل کړی دی چې من ضحک منکم قهقهه فليعد الوضوء والصلاه جميعا. هغه اعاده او د سوکی او د منځو کې د دواړو ته تاسو نه چوک خندیدل دي په قهقهه سره. اوس ګوره د دې قیاس سی څه قهقهه سره د منځ مات شي صحیح دی ځکه تکلم سره منځ ماتيږي کنه. نو قهقهه سره د منځ مات شي صحیح دی. خو اوس قهقهه سره او دس ولې ماته قهقهه سره او دس ماتیدل ځکه او دس خو ماتيږي خروج د نجاست سره کنه. د دې خو خروج د نجاست نه دی شوی کنه. صحیح شولا. نو لہذا قیاس خدایي خو حدیث مبارکه دایي. نو لہذا مونږه قیاس پرېګدو حدیث باندې عمل کوو. وترک القياس به پرېګدول د امام محمد رحمت الله علیه قیاس د وجه دغه حدیث ته عربي. وروا حدیث تاخير النساء اندرنګ روایت کړي امام محمد رحمت الله حدیث تاخير النساء ولا فی مسأله المحاذات په مسالې د محاذات او کې محاذات یعنی سیده سید برابر ودریدو ته یی برابر خاجی مساله داده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته اخروهن من حيث اخرهن الله. تاسو رست کو دغه خزه ولی من حيث زکا اخرهن الله چې الله تعالی د مؤخری کړی دی کنه. الله تعالی پیدایش کې اول آدم علیہ السلام نر پیدا وکړی دی بیا بی حوا پیدا وکړی دی. چې کله الله د مؤخری کړی نو تاسو په منځ صفونو کې هم دا مؤخری کو ځان نه رست ودرو. صحیح شو. اوس مسله دا ده چې کله دغه خزه تا سره ودریدله برابر نو تا ولا من فاسد دی. تا ولا من څه شه دی فاسد دی. نو اوس ګوره قیاس دا تقاضا کوي کنه خزه ولا من نه فاسدیږي خزه منځ نه فاسدیږي. نو اوس قیاس دا تقاضا کوي چې څرنګه د خزه ولا من نه فاسدیږي نو اندرنګ د سړی ولا فاسدیدل هم نه دی پکار. صحیح شو. ځکه چې منځ فاسدیږي په څه شي سره چې منځ کې یا خبرې وکي یا څه وکي خو دوی ولا من فاسد قرار کړي فقها ولی ځکه چې دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فرمان خلاف ورزي وکړه. هغه فرمان کې کوتاهی وکړه. صحیح شو. نو څکله کوتاهی وکړه نو دی په جرم کې د دوی ولا منځ ماته
پوه شئ په خبرې کني قیاس خو یې مونږ ما مته ولې مته څه ښځې ولا نه دی مات خو دی ولا ما مته وه. بیا یو بل سوال دا رسي څه اوس ښه سړي ولا مونځ ته مات کو څه دو کوتهي وکړله دونه فرماني وکړله خو ښځو ولا هم مات که که نه ښځو ولې نفرماني نه دی کړې د ښځې څه کار دی چې د دې ودرېده خو خدایوالي ورسته به ودرېدلي وه که نه دې ته دا پته نشته څه ته به ورسته ودارې څه کله دا ودرېدو دی ولا مونځ هم مات که دی ولا مونځ خو ته نه متی نو هغه جواب دا دی څه دی ولا مونځ ځکه نه متېږي څه صراحتا دا حکم نرینهو ته شوی دی صراحتا دا حکم چاته شوی نرینهو ته شوی ضرورتا بیا ښځو ته هم دغه حکم دی څه تاسو وروسته شو خو صراحتا خو نرینهو ته ویلي څه اخروهن وروسته کو دغه ښځې صحیح شوه نو څه کله ضرورتا شوی نو ښځې به ګناهګارې وي په دې عمل باندې خو مونځ یې ورسره متېږي نه خو بیا ولې مولي صاحب پوه شولې مولي صاحب وروا حدیث تاخیر النساء فی مسألة المحاذات وترک القیاس به پرېږدول د قیاس دغه حدیث تاخیر النساء سره وروا محمد رحمه الله عن عائشه رضی الله عنها حدیث القیء روایت کړی ما محمد رحمت الله عائشه رضی الله عنها حدیث ته قیء خاجي اوس ګوره قیء خودینه ګوره هغه قیء مراد کنه چې هغه غیر ملء الفم وي کم کوي غیر ملء الفم یعنی د ډکې خولې نه وي او څه کله ډکې خولې قیء نه وي کنه نو هغه معدې د پاسه نه وي کنه څه کله معدې د پاسه نشي نو لهذا دا نجس نه دی دا نجس نه دی نو اوس ګوره څه کله دا نجس نشو نو لهذا دې سره اودس متیدل هم نشته اودس خو متیږي خروج د نجاست سره صحیح خدا دې څه کله یو سړی حدیث مبارک دی حاشیه کې نقل کړي من قاء او رعف فی صلاته دی ښه د حاشیه لږ غلطي کړي فی صلاته په منځ خپل کې فلینصرف ولیتوضا نو هغه د وګرځيږي او دست وکي ولیبني علی صلاته اور بنا د وکي په خپل منځ باندې خو معلوم یتکلم ترڅو هغه خبره نوي کړي اوس ګوره د دې خو قیاس دا یی کنه چې دغه کله غیر ملء الفم قید او دس متیدل ندی پکار خو حدیث مبارکه من قاء او دس ماته مونږه حدیث ته ترجیح ورکو قیاس پریګدو صحیح شو خو د دې کې ګوره لغونه خبره ده هغه دا چې د دې کې خلاف القياس کار قې نه دی ځکه قې هغه دې کې دا نشته چې ملء الفم دی که غیر ملء الفم دی صحیح نو قې دا نجس دی چې خلینه د کله قې اوته نو نجاست اوته او دستمات شو پوه او د دې کې خلاف القياس کم حدیث دا دی خلاف القياس مسله دا دی چې ګور د دې پیغمبر علی السلام فرمایي وليبني على صلاته ما لم يتكلم اوس قیاس خدای یې کنه پیغمبر علیه السلام څه فرمایل سلام دې اوپر خی لاړ شي او دست وکي اور بیا دراشي منځ بنا د وکي منځ بنا څه شي ته څه دوه رکعتې کړي لاړ دې شي او دست وکي او څه خبرې نه وی کړي را دې شي دوه رکعته د نور وکي څلور رکعتې پورا شو اوس ګوره د دې قیاس خدا ته قضا کوي چې دې عمل کثیر کړی دی څه کړي او یو بل دا دي چې نجاست خارج شوه څه کله نجاست خارج شو نو مونږی مات شو خو د مونږی ته مات شو خو دغه مونږی خراب شو کنه قیاس خدای مونږی خراب شو اور بیا لاړو عملی کثیری وکاو او داس کول عملی کثیر دی کنه درې ځلی بدن د وګرول مونږ متیږي کنه د مو تاسو خو نه متیږي کی ګوتی وي خاص خو متیږي فقها په نسبت نو اوس ګوره قیاس خدای چې دی مون مکمل ماته د سار دوباره مونږ وکي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی وليبني علی صلاتنا بنا د وکي قیاس مونږ پرګدو دغه بنا ولا خبرې باندې مونږ عمل کوو حاجی وروا عن ابن مسعود وترك القياس به وروا عن ابن مسعود روایت کړي امام محمد رحمت الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث السهو بعد السلام حدیث السهو رست السلام نه وترك القياس به نو دا خبره ته مخکې بیانم شو چې سجده سهو سلام نه رست ده حدیث مبارکه مو ګورو حاشیه کې ته نقل کړی دی لكل سهو سجدتان بعد السلام قیاس تقاضا څه شه دی سلام نه مخکې د دوی سجدي ادا شي قیاس تقاضا ده ځکه دا د منځ تلفی دی کنه منځ کې کم نقصان راغلی او خو بیا ولیا به ځکه تا نمبرې پتی کیږي کنه خلکو نه څه ته خوبونه کوي نو دا اوس کې قیاس تقاضا ده چې دا د منځ د کوتاهی ولا تلفی کول دی نو دا د منځ کې د نن وشي سلام پر خوونو سره خو سړی منځ نه وځي منځ نه بهر شي سړی خدا دې څه حدیث راغلی نو بس موږ حدیث باندې عمل کوو
والقسم الثاني من الروات هم المعروفون بالحفظ والعدالة. څه بس د دې باندې بحث کو دا لونه ستره خبره ده.